بسم الله الرحمن الرحيم. د نړۍ په کچه د سمارټ فون صنعت خورا ډیر او په چټکۍ سره وده کوي. سمارټ فونونه په ډیرې اسانۍ سره یو ځانګړی تخنیک ده چې موږ ورته ډیر اړتیا لرو. له همدې امله دا لازمي ده چې موږ د خپل ځان لپاره داسې ټلیفون غوره کړو چې زموږ د اړتیا لپاره مخکښ وي. ویل کېږي چې سمارټ فونونه د ژوند په مصروفیاتو کې فشار کموي او په ژوند کې اساني راولي. د سمارټ فون سمارټ کارولو سره د مغزو فعالیت وده کوي. سمارټ فونونه له 2 لسیزو څخه په کمه موده کې زموږ د ژوند لپاره لومړیتوب ګرځېدلی او د دې لیوالتیا او جنون ورځ په ورځ ډیریږي. د ګرځنده ټلیفون پرته موږ د نیمګړتیا احساس پیل کوو. له همدې امله د سمارټ فون جوړونکي شرکتونو سوداګرۍ او ورځ په ورځ د غټونو نرخ ته وده کوي. نو راځئ چې د نړۍ د 10 غوره سمارټ فونونو له برانډونو سره نږدې وکړو. خو تر هغه لمخه که چیرې تاسو غواړئ چې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ او د نړۍ څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل رحیمي ټي وي سبسکرایب کړئ او له څنګه د بیل نښان باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ نوې د پښتو ویډیوګانې تر تاسو په وخت درورسي. په 10 نمبر نوکیا کارپوریشن د فنلند څو مخابراتي معلوماتي ټکنالوژي او د مصرف کوونکي برېښنا شرکت دی. ډیر وخت دمخه دا د ګرځنده ټلیفون تر ټولو مشهوره برانډ و، مګر د کلونو په اوږدو کې یې د بازار ونډې له لاسه ورکړې. په ځانګړې توګه د سمارټ فونونو د زیاتوالي سره او اوس مهال په 10 نمبر ده. په 9 نمبر LG کارپوریشن پخوانی لکی ګولډار سټار د سویلي کوریا ملټي نېشنل LG شرکت دی. دا شرکت ښه کیمیکلز او مخابراتي محصولات جوړوي. دا شرکت د خپل سمارټ فونونو او د سمارټ تلویزیونونو په ګډون د محصولاتو پراخې لړۍ لپاره پیژندل کیږي. او اوس مهال په 9 نمبر ده. په 8 نمبر لینوو. د لینوو ګروپ محدودیت چې اکثر لینوو ته لنډ شوی یو چینایي ملټي نېشنل شرکت دی. شرکت شخصي کمپیوټرونه، ټابلیټونه، سمارټ فونونه، سرورونه، د برېښنایي زیرمې کولو وسایل او داسې نور څه تولیدوي او پلوري. او اوس مهال په 8 نمبر ده. په 9 نمبر موټرولا انک د متحده ایالاتو یو بین المللي مخابراتي شرکت وو چې په 1928 کې تاسیس شو. د 2000 څخه تر 2009 پورې 4.3 میلیارډ ډالرو له لاسه ورکولو وروسته دا شرکت په 2011 کې په 2 خپلواکو عامه شرکتونو موټرولا موبیلیټي او موټرولا هولونو وویشل شو. او اوس مهال په 9 نمبر. په 8 نمبر ویوو د مواصلاتو د چینایي ټکنالوژي شرکت ده. ویوو د الکترونیک ملکیت ده چې په چین کې سافټویر او آنلاین خدمات BBK چې د سمارټ فونونو او د سمارټ فون لوازمو ډیزاین او تولید کوي. او اوس مهال په 8 نمبر ده. په 5 نمبر اوپو مخابراتو کارپوریشن چې عموما د اوپو په نوم پیژندل کیږي یو مخابراتي شرکت ده چې په مناسب قیمت ډیر ښه سمارټ فونونه لري. او اوس مهال په 5 نمبر ده. په 4 نمبر ژیاومي یو چینایي ملټي نېشنل شرکت ده. دا په سمارټ فونونو، تلویزیونونو، MI اپسونو، لپټاپونو، بوټانو، فټنس بینډونو او نورو ډیرو محصولاتو کې پانګونه کوي. د دې لوګو د ګرځنده انټرنیټ معنا او اوس مهال په 4 نمبر ده. په 3 نمبر د اپل آیفون شرکت د متحده ایالاتو ملي شرکت ده چې برېښنایي آلات، کمپیوټرونه،
سافټویرونه او انلاین خدمات ډیزاین کوي او پلوري. دا لومړی شرکت و چې د آیفون په نوم یې د نړۍ په کچه لومړی سمارټ فون جوړ کړ او اوس مهال په 3 نمبر ده. په 2 نمبر هواوی. هواوی د نړۍ 2 لوی سمارټ فون برانډ په توګه راوتلی ده. دا یو چینایي ملټي نېشنل شرکت ده او اوس مهال په 2 نمبر ده. په اول نمبر سامسونګ. په اول نمبر سامسونګ په نړۍ کې د نورو ټولو سمارټ فون برانډونو څخه په مخه ده. سامسونګ اداره چې په اروپا کې د لوړ پلور ټلیفونونو لیست کې غالب ده. سامسونګ د سویلي کوریا شرکت ده او خورا ډیر معتبره برانډ ده او اوس مهال په ټوله نړۍ کې په اول نمبر ټلیفوني برانډ ده. نو دا و د نړۍ غوره 10 برانډونه کوم چې مو خوښ وي هغه په کمنټ کې ولیکئ. کوم چیرې ویډیو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او د شیر په بټن کلیک وکړئ، له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.